اوس دې ځای کې بعضې محدثین دا سوال کوي چې آیا د موسی علیه السلام عقل د پیغمبر علیه السلام څه زیات و؟ د موسی علیه السلام تجربه د پیغمبر علیه السلام څه زیاته وه چې د پیغمبر علیه السلام دې ته نه فهم کېدلو او موسی علیه السلام دې خبره ته ورفهم کړلو؟ د هغې وجه محدثینو دا لیکلې ده چې پیغمبر علیه السلام د الله تعالی د نور په تجلاو کې مستغرق او هلته د الله تعالی دیدار و، هلته د الله تعالی ملاقات و، هلته د الله تعالی سره خبرې وې، د الله تعالی کلام و. هلته پر انسان باندې کله کله د چا په نور کې د چا په حسن کې انسان دومره مستغرق سي چې د دنیا او ما فيها سه دماغ پورته وي. ځکه پر پیغمبر علیه السلام باندې د الله په انواراتو کې د مدهوشۍ حالت و دې خبرو ته بالکل توجه نه وه. لیکن موسی علیه السلام چونکې په شپږم اسمان کې و نو هغې د هغه تجلیاتو څخه ډېر لرې و، نو ځکه هغه د هوش په حالت کې و. موسی علیه السلام پیغمبر ته دا مشوره ورکړه. پیغمبر علیه السلام دوباره برته د الله تعالی حضور ته نورانی ورځ ولا په دې نورانی ورځ کې د الله حضور ته برته پورته سو. بیا د الله تعالی عرش ته سجده ولګوله. ته یا الله زما امت 50 منځونه نه ادا کړي دي کې زه کمی غواړم. الله تعالی 50 ورباندې کم کو 45 چې رالی پر شپږم اسمان باندې موسی علیه السلام بیا مشوره ورکړه چې زما امت د 2 منځو تاب نه درلودی، دا به 45 منځونه څنګه کوي؟ پیغمبر علیه السلام بیا ځي بیا راځي بیا ځي بیا راځي. 15 واره پیغمبر علیه السلام برته د الله حضور ته وروخاته. آخرنی ځل الله تعالی دا فیصله په لاس ورکړه، قل ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. ورسه 15 منځو ته ستا د امت دا ورسېدو، د دې څه وروسته زما فیصله کې نور بدلون نه راځي. او ما انا بظلام للعبید، زه د خپلو بندگانو سره ظلم نه کوم او دا 15 منځونه زما د طرفه پر هغو باندې زیاتوب نه دی. لیکن دا هم په لاس باندې هغې ورکړه، ورته وایي چې منځونه په کولو کې 15 دي، لیکن چې کم امتی 15 منځونه ادا کوي هر لمونځ زما په حضور کې په 10 باندې ورشمار دی. نو ځکه په کولو کې به 15 منځونه او په ثوابو کې به 50 منځونه لیکل کېږي. پیغمبر علیه السلام ډېر خوشحاله دی. بیا رالی حضرت موسی علیه السلام بیا را وګرځوی، ورته یې ورسه د 50 منځو طاقت هم نه لري. پیغمبر علیه السلام ورته الله ماته ویل چې ما یبدل القول لدی، نور زما په فیصله کې بیا بدلون نه راځي. او دوی ماته د الله تعالی د ذات څخه حیا راځي. حضرت موسی علیه السلام چې دا واورېدل ورته بس زما د طرف رخصت. سوال په دې ځای کې بعضې محدثین کوي چې پیغمبر علیه السلام کله اسمانو کې ځي نو الله 15 واره څه دپاره طلبوي چې بیا ورسې 15 ورکم، خو په یو ظلم الله تعالی 45 منځونه ورکمولی شي. لیکن بار بار د دې د تګ څه معنا ده؟ نو ډېر علما پر دې باندې دي چې بار بار د دې د تګ معنا دا ده چې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته هر ځل هم کلامي ورکوي او خپل دیدار ورکوي، هر ځل کلام د الله سره کوي او هر ځل د الله دیدار کوي. د دې هم کلامي او د دیدار په خاطر باندې الله بار بار پیغمبر بیا را طلبي بیا را طلبي بیا را طلبي. ځکه محدثین لیکي چې کم څوک 15 منځونه د مسجد لراسي، الله تعالی وایي زما بنده چې د 15 مسجد له 15 منځونه راسي، پیغمبر د دې منځو د کمولو دپاره راتلی ما خپل دیدار ورکوی. نو کوم څوک چې مسجد ته د دې منځو د کولو دپاره راځي هغې ته به زه څنګه دیدار نه ورکوم؟ ځکه دې مسجد کې چې سړی لمونځ کوي د سړي به عقیده دا چې الله پر دې ځای راته ولاړ دی، او زه چې سجده لګوم دا د الله تعالی پر پښو خپل تندی ورته ایږدم. لکه پیغمبر علیه السلام هم دا وایي ان تعبد الله کانک تراه، لمونځ به داسې کوي لکه الله چې مخ ته درته ولاړ دی. او الساجد یسجد علی قدمی الرحمن، سړی چې سجده کوي دا به تصور چې زما تندی دی د الله تعالی قدمونه دي، زه د خپل تندی د الله پر قدمو باندې ایږدم. ځکه یو روایت کې راځي چې بنده لمانځه له راسي پر لمانځه باندې ودرېږي، الله تعالی د ده حضور ته ورته فیش. ډېر ځله بنده سوچ په دکانداري کې بند سي، ډېر ځله د بنده سوچ په تجارت کې بند سي، په نورو کارو کې سوچ بند سي. الله تعالی ورته زما بنده هغه کم شی دی دومره محبوب او دومره ښایسته چې هغې در ما و تا ته ډېر قریب دی، او زه ستا حضور کې حاضر یم، ستا توجه په ما ته نه راګرځي، ستا توجه دکاندارۍ ته ورګرځي. ایا ستا دکانداري در ما ډېره ښایسته ده؟ ایا ستا دکانداري در ما ډېره نفعمنه ده؟
ایا ستا در دکانداري در ما ډیره د توجه سبب ده چې ته هغې طرف ته نو الله تعالی بیا راګرځي ورته یې بنده چې په دې عبادت کې ما ته متوجه نه یې بیا په دې عبادت کې ته فلاح و خلاصون پسې پیدا کولی نو ځکه الله تعالی پنځل منځونه ورباندې ږدي او اوس دې کې مو بعضې محدثین وایي حکمت په دې کې څه د لمنځونه چې 504 ولې نسو د لمنځونه 6 ولې نسو 8 ولې نسو د هغې وجه دا وله چې د الله تعالی فیصله دا وله چې من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چې چا یو عمل وکړي الله تعالی وایي زه پر 10 باندې ورشمارم نو چونکې الله تعالی 50 لمنځو اراده درلودله او د بندگانو ته د 50 لمنځونو کوونه ځینې غوښته او د بندگانو په عملنامه کې د 50 لمنځو ثواب لیکي لیکن چونکې بندگانو طاقت نه درلوده د پیغمبر پر رحمت باندې الله تعالی ور 15 کو چې هر یو په 10 باندې ور شمار سي او 15 چې په 10 باندې شمار سي 50 ته رسیږي نو ځکه نه 400 نه 600 نه 800 په دې وجه باندې 15 منځونه